بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي خدای جل جلاله په سپېڅلو او پاکو نومونو په زده کوونکو زده کړې په کور کې خپرونه اورئ او نن ورځ د درسونو په دې بهیر کې د 11م ټولګي کیمیا ته نوبت رسېدلی ده. موږ تاسې غلظت ویلو، د غلظت معلومولو 5 واحدات مو بیا ویل. نن اخرنی واحد د هغې ته تتر غلظت ویلی کېږي. تتر غلظت زده کوونکو مونږ کولی شو د نورو واحداتو په څېر دا هم معلوم کړو. تتر غلظت مونږ په سی ټي تورو سره ښودلی شو. موږ داسې وایو چې د حل کېدونکي مادې د ګرامونو اندازه د حل کېدونکي مادې د ګرامونو اندازه یا شمیر د ګرامونو اندازه په ملي لیتر محلول کې د تتر غلظت بلل کېږي. تتر غلظت بلل کېږي. زده کوونکو دا تعریف ولیکل. هدف داسې ده که زه د تتر غلظت پورې ولیکم چې سی ټي یعنې concentration of تتر د تتر غلظت مساوي کېږي د هغه مس یا کتله چې کومه ده مس دا باید په ګرام سره اندازه کړو او والیم چې ده والیم یا حجم چې کوم ده دا زده کوونکو په ملي لیتر سره اندازه کوو. په مولاریټي کې موږ تاسې د محلول حجم په لیتر سره ښیو او په تتر غلظت کې په ملي لیتر سره ښیو. یعنې که چېرته فرض مثال زه ولیکم چې 500 ګرامه سودیم نایتریت ده. 500 ګرامه سودیم نایتریت مس کتله روغلی په صورت کې ولیکئ واحد باید چی ګرام 500 ګرامه. فرض مثال په 1000 ملي لیتره محلول کې حل کېږي. تتر غلظت به دومره 0 سره 5 چې 5 تقسیم کې یاوي پر 2 یعنی 5 تقسیم 5 یو او 10 تقسیم 5 2 یو چې په 2 تقسیم کې دا کېږي 0.5 ګرام پر ملي لیتر. دا چې شو دی تتر غلظت شو. دې نه بغیر د 11م ټولګي په کیمیا کې یوه پوښتنه کړې ده چې د پوتاشیم هایدرو اکساید 2 مولره محلول د تتر غلظت معلوم کړه. خو دا تتر غلظت تاسو ته زه په هغه صورت کې معلوم کړم کله چې زه دا تخته په مکمله توګه صفا کړو. خیر اوسه زده کوونکو تاسو که کتاب وکسئ ویلی دي چې د پوتاشیم هایدرو اکساید مثال ده. کتابو مثال ده د پوتاشیم هایدرو اکساید 2 مولره محلول د تتر غلظت معلوم کړه. ډېر فاسنه سره معلومولی شو. وشي ته مو فکر وي کله چې تتر غلظت مونږ معلوموو یعنې کتله یعنې مس دا باید زده کوونکو دا باید په ګرام سره وي او والیم دا باید په ملي لیتر سره وي. موږ داسې پوه شو. داسې کې نه کتله شته وروره نه حجم شته. ذهنا باید وپوهېږو. که موږ مولاریټي سمه زده وي بیا ډېر اسانۍ سره فایده کولی شو.
د پوتاشیم هایدروکساید 2 مولاره محلول د تتر غلظت معلوم کړ 2 مولاره څه معنا 2 مولاره په دې معنا زده کوو بیکر مې راخوستو دا بیکر یو لیتر ده په دې 1 لیتر کې 2 موله مواد حل شوي کله چې 2 موله مواد یا پوتاشیم هایدروکساید په 1 لیتر کې حل شي نو محلول مولارټي به 2 موله موږ ته حجم معلوم شو حجم څومره ده تاسو کې ځلې کله شي یعنی حجم 1 لیتر ده 1 لیتر خو کتله نه دونه معلومه کتله به سره کم ته پیدا کوو زده کوونکی کتلې فورم کامول مزداوي کتابه کې په اوږده طریقه حل کړی ده موږ تاسې په لنډه طریقه حل کولی شو یعنی د 2 موله پوتاشیم هایدروکساید کتله به څومره وي دا به تر پیدا کړو زده کوونکو زه داسې لیکم چې پوتاشیم هایدروکساید زده کوونکو پوتاشیم کتله 9 جمع اکسیجن 14 او هایدروجن 1 شپږ جمع 1 او اوه سره چې هغه جمع کړو 9 دا به شي 14 کې به مونږ یو حاصل ولرو یو درې به 4 شي یو دای سو 15 شپږ 50 که ګرام یې وښیو شپږ 50 ګرامه به د پوتاشیم هایدروکساید مالیکولي کتله وي اوس زه داسې کولی شم چې 1 مول پوتاشیم هایدروکساید مول موږ تاسې ویلی وو د هرې مادې مالیکولي کتله عبارت له نوموړې مادې له 1 مول څخه ده نو ځکه زه لیکم چې 1 مول پوتاشیم هایدروکساید دا مساوي کیږي له 50 ګرام سره پوتاشیم هایدروکساید 2 مولاره محلول دی نو 2 موله به څومره کتله ولري 2 موله پوتاشیم هایدروکساید بو زه خو یم چې لاندې په 2 کې ضرب کوي چې 1 مول 50 وي نو 2 موله به څه شي 2 ضرب 5 دا به 12 شي او به حاصل 2 ضرب 15 او یو حاصل 11 یو سلو 12 ګرامه بشي زده کوونکو موږ تاسې دا هم پیدا وکړه چې 2 موله پوتاشیم هایدروکساید څو ګرامه کیږي 1 سلو 12 ګرامه کیږي ګوره دا موږ تاسې ځون ته ډیټا یا معلومات راخوستل اوس کولی شو د تتر غلظت یې ډېر په اسانۍ سره ومومو زه به دا تخته کې لږ ځای پیدا کړو او بیا به دا سوال ته حل کړم چې د پوتاشیم هایدروکساید 2 مولاره محلول د کوم تتر غلظت لرونکی دی یا د تتر غلظت څومره دی ښه زده کوونکو لیکو چې کتله موږ تاسو کې معلومه شوه حجم 2 مولاره معنا 1 لیتر چې ملي لیتر ته وړو 1000 ملي لیتر زده کوونکو کتله موږ ته معلومه شوه چې 112 ګرامه دا معلومه شوه سی ټي یا د تتر غلظت تاسې سره کم ته کوي معلوم کړي ځکه موږ لیکلی شو چې سی ټي مساوي کیږي فارمول موږ تاسې زده ده کتله صورت کې لیکو نو کتله زده کوونکو څومره ده 112 ګرامه او حجم څومره ده 1000 ملي لیتر سی ټي به مساوي شي فقط 112 به څو تقسیم کو په 1000 به تقسیم کو ځکه به ولیکو چې 0.1 ګرام پر ملي لیتره دا به زده کوونکو چې شي دا به د تتر غلظت شي 0.112 ګرام پر ملي لیتره سم دی دا چیرې دی د تتر غلظت هغه سول چې کتابه کې راکړی حل په همدې ترتیب سره نور مثالونه عمل کولی شو د غلظتونو برخه په همدې ځای پای ته رسیږي که ژوند ملګری و راتلونکې ورځ
د محلولونو حواس دویم څپرکی به شروع کوو. نور بیا محاسبې نشته، داسې خاص ډېر د 11 ټولګي کیمیا بیخي ډېره په یوه ښکلي لیول ډېره یوه ښه کیمیا ده. عموما د لومړني 4 څپرکي چې دي دا ډېر مهم دي، ډېر ښکلي معلومات لري. انشاءالله مفصل به همداسې کور په کوو، بحث به په کوو. دا چې نن دا موضوع پای ته ورسېده، پرتلونکې ورځ به دویم څپرکی د محلولونو خواص. تاسې داسې کوشش وکړئ یو ور یې مخه وایه یا یو ور نه 2 وره 3 وره 4 وره. ښه درس هغه وخت کې زده کېږي کله چې یو شاګرد ټولګي ته ځي مخکې درس لیدلی ذهنا آماده وي. بعضې خلک شکایت کوي مو درس نه زده کېږي. هېڅوک داسې نشته چې هغې درس زده نه شي، فقط فرق د هغه ده چې بعضې په یو ور زده کولو سره یو ور چې وایي درس زده شي، بعضې ممکن داسې وي چې په 50 وره یلو سره هغې درس زده کېږي. خو تفاوت داسې ده چې یو یې په 1 وار لوستلو سره زده کوي او بل یې په 50 وار لوستلو سره زده کوي. نو هدف داسې دی هر څوک چې همت وکړي یوه هدف ته رسېدلی شي. نورې خبرې نه اوږدوم، د تاسې روغ صحت او روغ ژوند دا یې مونږ هیله ده. کامیاب او بریالي او سرلوړي.